ولی زر خلاصیږي دوستانو. نن درته یو اهم معلومات درکوم چې هلک ولی زر انزال ته رسي. د دې غټه وجه څه ده؟ که غواړئ چې د ټول معلومات نه خبر شئ نو ویډیو را سره تر اخرې پورې وګورئ. د ویډیو کتونه مخکې درته یادونه کوم که چېرې تاسو زموږ په چینل کې نوي یې او زموږ چینل مو نوي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه در ورسي. هلک ولې زر خلاصیږي؟ د دې غټه وجه دا ده چې نن سبا هلک د وخت نه مخکې بالغ شي. د نن سبا ټول هر څه موبایل او د کمپیوټر په وجه کېږي، ځکه چې نن سبا هر سړي او هلک سره په جیب کې موبایل دی. هلک په موبایل کې غلط فلمونه ګوري او بیا هماغسې کارونه کوي او بیا ډېر هلکان د لاس په وجه داسې کارونه کوي، یعنې موټي وخي او ځان انزالوي او د هغوی عمرونه تقریبا 12-14 کاله وي او د دوی ځان په زور انزالوي او کله چې خپل عمر ته ورسي نو بیا د هغه هلک هغه زور نه وي او که په کور کې ورته مور پلار د واده خبره کوي نو په هغې وجه دا په کور کې جنګونه هم کوي. ملګرو د دې وجه دا ده چې هلک په خپل کړي کارونو ډېر زیات خفه وي خو حال نشي ویلی او د خپل وخت نه مخکې انزال کېږي نو دا نشي کولی چې ښځه وکړي، ځکه د ماشومتوب د غلط کارونو په وجه هر وخت دغه مني ترې روانه وي. دوستانو که معاشرې ته وګورئ داسې ډېر هلکان په داسې بیمارۍ کې مبتلا دي چې په ځوانۍ کې یو بوډاوالی محسوسوي. دوستانو موږ ته پکار دی چې په خپل کور کې په خپلو ماشومانو ډېر زیات نظر وساتو او د موبایل استعمال نه یې لرې. ملګرو دا و د نن ورځ معلومات چې در سره مو شریک کو. که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک شیر کړئ او چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو م را سره تر اخرې پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې دلې الله په امان.